عزتمند مسلمانانو ورونو کوم په قران کریم او احادیث باندې نظر واچو یقینا دا برات درنا او رس په شان ښکار شي چې په دنیا کې د انسان د ژوند د مقصد دي یو د الله جل شانه عبادت کول دیم په مقدس مکه باندې اسلامي خلافت قائم کول الله جل شانه د انسان مقصد حیات دا بیان کړي محترمو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک فرمای ما انسانان او فریان ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت د لپاره می پیدا کړي دي بل زه فرمای واعبد ربك حتى ياتيك اليقين او ته د خپل رب عبادت کو تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي یعنی تر مرګ پورې د الله جل شانه عبادت کوا بلکې مخکینی هر پیغمبر ته د الله جل شانه د عبادت حکم شوی ځکه الله پاک فرمای وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وستان اولاد چې من هر رسول را لګلې دي هغه ته من ضرور دا وحي کړی دا چې زمانه علاوه بل هیڅوک د عبادت لایق نشته پس تاسو صرف زما عبادت کوئ د انسان د ژوند دیم غټ مقصد محترم په مقدس مکه باندې خلافت قائم کول دي ځکه انسان د الله جل شانه خلیفہ دی نو چې کله انسان د الله تعالی خلیفہ شو نو وس چې کوم کارونه الله جل شانه کوي انسان به هم هغه کارونه کوي اگر چې د دوه په کارونو کې په حقیقت کې فرق دی الله جل شانه هدایت کوون کې دی نو انسان به هم خلق ته د نیغ لارې رهنمایي کوي الله جل شانه د نیکو کارونو حکم کوون کې دی او د بدو کارونو منع کوون کې دی نو انسان به هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي الله جل شانه مربي دی د مخلوق تربيت کوي نو انسان به هم د خپل بچو او ما تحت خلق تربيت کوي الله جل شانه مدبر دی نو انسان به هم تدبیر کوي الله جل شانه موجد دی نو انسان به هم ورځ په ورځ نوې نوې ایجادات کوي الله جل شانه معلم دی ځکه انبیاء کرام ته د شریعت تعلیم ورکړي نو انسان به هم معلمي خلق ته د دین تعلیم ورکړي لہذا د انسان یو مقصد دا دی چې دا به د خلافت په ذریعه د الله جل شانه احکامات په مقدس مکه باندې جاری کړي خالص د عبادت د فارغ فرښتې هم کافی دي ځکه ځنې فرښتې داسې دي چې د زرګاو کلونو تېرېدلو باوجود د قیام په حالت کې دي ځنې د رکوع په حالت کې دي ځنې د سجدې په حالت کې دي او ځنې مسلسل د الله تعالی حمد او ثنا وایي نستړي کېږي نو د الله جل شانه نافرمانی کوي خو د دې باوجود چې الله تعالی انسان پیدا کو نو دا ځکه چې فرښتو کې د خلافت صلاحیت نه او په انسان کې دا صلاحیت موجود